او درېیمه طبقه دا د عام رعایتو د عوامو طبقه ده. د هغو په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي په سورة ابراهیم کې 9 آیت مبارک ده چې فرمایي او یو قانون ټول انسانیت ته الله تبارک وتعالی اعلانوي چې هغه قانون الهي دا ده چې لئن شکرتم لازیدنکم که مو شکر ویست د الله نعمت وباله نو لازیدنکم خامخا به در زیاتوم ضرور تاسې ته دغه نعمت په نورو اشکالو کې به درته عاموم نور قسم نعمتونه به بیا پسې پکې درکوم که معیارې د الله کوم یو نعمت واقعا نعمت تسلیم کو او پې قانع سواست منفیګرانه واست د قومي سمتي زباني رقابتونو په بنا باندې د حق په حق باندې سترګې نه پټولې او نعمت نه بالو نو داسې م که نه کول او نعمت هم واقعي نعمت بالو نو بیا به تاسې ته نور هم نعمت در زیاتوم ولئن کفرتم او که چا تاسې کفران د نعمت وکړو او نعمت ونه باله د الله په هغه قومي زبني یا سمتي تعصبونو باندې ولاړاست او رقابتونه مو وپالل پوهیږئ په دې باندې چې دا شی خو نعمت ته ماته او د ملت دپاره خو ته وایې چې دا د ما د رقیب له لوري په لاس راغلی رامنځته سوی زه نه منم د ده له لاسه یې نه منم نو که داسې کفران د نعمت کوي ان عذابي لشدید الله تبارک وتعالی فرمایي چې د ما عذاب بیا ډېر سخت ده خامخا ډېر سخت زه به هغه نعمت چې کوم له دوی سره ده هغه نعمت به م له دوی څخه اخلم او دوی به د الله په نورو داسې غضبونو او داسې عذابونو باندې مبتلا کوم چې دوی هم کې حیران شي چې موږ له دې څنګه وخیږو په دوی باندې به زلازل راځي زلزلې به پرې راځي وچکالیانې به پرې راځي سیلابونه به پرې راځي بې موسمه بارانونه و ورښتونه و طوفانونه به پرې راځي قسمه مرضونه به پرې راځي اندروني اختلافات و اندروني دښمنۍ ته به زور و طاقت پیدا کیږي او د دوی به نه سر په امني نه به مال په امني نه به عزت په امني ځکه خو دوی د هغه الله د ورکړي نعمت قدر ونه کړو نو الله به بیا په داسې عذابو باندې مبتلا کوي دا په صورت ابراهیم کې 9 آیات مبارک راوړوي د خدای فیصله ده دا د کوم بنده خبره نه ده د کوم مبلغ خبره نه ده دا د رعایت حق ته چې رعایت کوم نعمت په سترګو ویني د هغه نعمت قدر شناسي وکړي نعمت وبولي د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم